السلام علیکم مرګرو الله دې وکړي چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. دوستانو په دغه ویډیو به تاسو د روغ یم چې تاسو څنګه د پرامیس اپلیکیشن څخه پیسې ګټلی شئ. دوستانو دا ډېر یو خوندور اپلیکیشن دی. ما خپله د پرامیس اپلیکیشن څخه خپل موبایل ته روپۍ استولي دي. ډېر خوندور اپلیکیشن. تاسو کولی شئ چې موبایل ته هم ولېږئ او ایم پیسې له لارې هم دغه پیسې ترلاسه کړئ. نو دوستان ډېر خوندور اپلیکیشن دی. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. شرکت مخته که تاسو ویډیو لایک کړئ نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چېرته دا اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه ستور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسېږي. نو دوستانو دې لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت ده چې د اپلیکیشن نوم دی پرامیس. دوستانو پرامیس اپلیکیشن هم په پلی سټور کې پیدا کېږي او هم په ګوګل کې سرچ کولی شئ. نو دې لپاره چې دغه اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ دوستانو نو پلی سټور ته به راشئ او په پلی سټور کې کله به پلی سټور را خلاص کړئ نو د پلی سټور په سرچ کې به ورته دوستان تاسو ولیکئ پرامیس. نو کله به چې د پرامیس ولیکل دوستانو دغه به تاسو سرچ کړئ او چې سرچ مو کړئ دغه اپلیکیشن راځي. دغه لومړی چې کوم اپلیکیشن راځي همدغه اپلیکیشن به تاسو را خلاص کړئ. نو دوستانو دا اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ. ما تر مخه انسټال کړی دی نو تاسو به په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله مو چې انسټال کړئ نو په همدې اپلیکیشن به کلیک وکړئ. نو په لومړي سره دغه اپلیکیشن صفحه په دې ډول باندې خلاصېږي. نو تاسو په اکسپټ باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په اکسپټ باندې کلیک وکړئ دوستانو لږ انتظار ورته کوو تر څو موږ ته بله صفحه راواوړي. نو دوستان تاسو به په آی اګري باندې کلیک وکړئ. کله چې په آی اګري باندې کلیک وکړئ دې څخه وروسته دوستانو یو بل آپشن موږ ته راځي چې ژبه دوستانو تاسو به دلته پښتو انتخاب کړئ. د اپلیکیشن لپاره چې کومه ژبه دوستانو که چېرې ستاسو پښتو خوښې ژبه وي پښتو ته انتخاب کړئ. نورې ژبو ته هم انتخابولی شئ. نو پښتو به کلیک وکړئ او په چینج باندې به کلیک وکړئ دوستانو. دې څخه وروسته به په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله چې په کنټینیو باندې کلیک وکړو دې څخه به وروسته دوستانو تاسو ته خپل نوم ولیکئ. نو زه ورته افغان راشد لیکم او په هغې باندې کلیک کول څخه وروسته دا د برن ډیټ ولیکئ یعنې زیږېدو نیټه به ورته ولیکئ او په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ او په کنفرم تڼۍ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په کنفرم تڼۍ باندې کلیک وکړو دوستان تاسو دغه شیر لوکیشن بټن باندې به کلیک وکړئ او په الو بټن باندې به کلیک وکړئ او دې څخه وروسته دوستانو تاسو بیا په الو بټن باندې کلیک وکړئ او دوستانو بیا په الو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې په الو بټن باندې دوستانو کلیک وکړو دې څخه وروسته دوستانو لږ انتظار ته کوو تر څو موږ ته بله صفحه را خلاصه شي. نو دوستان تاسو دغه شان صفحه را خلاصه شي. تاسو لیدلی تاسو 3 افغانۍ دوستانو ریوارډ درکړئ تحفه یې کړه. نو په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ دوستانو او په کریټ پروفایل باندې به تاسو دوستانو کلیک وکړئ. کله چې په کریټ پروفایل باندې کلیک وکړئ دوستانو دې څخه وروسته وایي واټ از یور جنډر. نو تاسو به که سړی ونې میل به ورته انتخاب کړئ. دې څخه وروسته دوستانو وایي ستاسو په څه شي کې کار کوئ. نو زه ورته وایم چې زه زده کوونکی یم او په بعضې وخت کې کار کوم. نو ستاسو خوښه چې هر یو ورته انتخابوئ. نو په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ او دلته به دوستان تاسو د خپلو زده کړو لیول تر کومې کچې پورې مو زده کړې کړي هغه به ورته انتخاب کړئ. نو زه ورته یونیورسټي انتخابوم. که تاسو هر څومره زده کړې کړي وي که زده کړې مو نه وي کړې هم په اسلمانیا به انتخاب کړئ. که کړي مو وي نو خپل لیول به ورته په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په نیکسټ باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو به دلته خپل هېواد ورته انتخاب کړئ. اوس مهال دوستانو زه په افغانستان کې اوسېږم نو زه د افغانستان انتخابوم او په نیکسټ باندې کلیک کوم. دې څخه وروسته دوستانو تاسو به ورته ریلیژن یعنې دین به ورته انتخاب کړئ. نو زه ورته دوستانو مسلم انتخابوم او دې څخه وروسته تاسو ته خپل قام وروښایي چې تاسو کوم قام پورې تړاو لرئ. نو زه د پښتون پورې تړاو لرم زه ورته پښتون انتخابوم او په نیکسټ بټن باندې کلیک کوم. کله چې په نیکسټ بټن باندې کلیک کوئ څخه وروسته تاسو ته راځي ستاسو حالات ښیي. نو که چېرې تاسو مجرد وئ سینګل او که چېرې
واده مو کړی وي نو میرټ باندې انتخاب کړئ په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دوستانو. وایي تاسو غواړئ ستاسو اقتصادي حالات په کوم ځای کې دي نو تاسو به هغه اپشن انتخاب کړئ چې په کوم ځای کې. دوستانو دا ما انګلیسي انتخاب کړئ ځکه انګلیسي راځي نو تاسو به پښتو انتخاب کړئ تاسو ته بیا پښتو راځي. نو دلته به د ژوند سطحه انتخاب کړئ او په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دوستانو. دلته هر یو انتخابوي مشکل نشته دوستانو. انتخابوي دوستانو تاسو ته چې دې اپشن کې هر یو اپشن انتخاب کړئ هیڅ مشکل تاسو ته نه جوړیږي او په نیکسټ تڼۍ باندې کلیک وکړئ. نو دلته به دوستانو تاسو د کورنۍ غړي انتخاب کړئ چې تاسو څومره غړي لرئ. نو دوستانو زه ورته 15 څخه زیات انتخابوم او په نیکسټ بټن باندې کلیک کوم. نو تاسو دوستانو پرایمري یعنی لومړنۍ ژبه انتخاب کړئ. نو زه دوستانو ځل بیا پښتو انتخابوم او په نیکسټ بټن باندې کلیک کوم. څخه وروسته دوستانو وایي فالوینګ لینګویج کومه خبره باندې په کومه ژبه باندې خبرې کوئ. نو دوستانو زه ورته وایم چې زه په پښتو ژبه باندې. تاسو ورته دوستانو پښتو یو ځل بیا دلته انتخاب کړئ او په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ دوستانو. کله سبمیټ بټن کلیک وکړئ نو په کنفرم باندې کلیک وکړئ دوستانو. په کنفرم باندې کلیک وکړئ دوستانو لږ انتظار وته کوو تر څو موږ د بله صفحه را خلاصه شي. نو دوستانو تاسو لیدلی شئ زما پرامیس اپلیکیشن خلاص شولو. کله مو چې خلاص شو دوستانو په سی ټاکس باندې به کلیک وکړئ. په سی ټاکس باندې چې کلیک کله وکړو دوستانو نو دا کراس اپشن تاسو ته ښکاري په دغې باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو تاسو لیدلی شئ زما پرامیس اپلیکیشن خلاص شو. دا یو څو لارښوونې دوستانو تاسو ته کوي. سروې د لوکیشن دی او ایکسپلور دی دوستانو. په سروې کې هم روپۍ تاسو درکوي په لوکیشن کې او په ایکسپلور ټول دوستانو تاسو ته پیسې درکوي. دوستانو تاسو به نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ ورته بیا ورته په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ او که نه یې غواړئ دوستانو په دغه کراس بټن باندې ورته کلیک وکړئ. نو دوستانو تاسو په سروې کې لیدلی شئ چې ما ته 2.15 افغانۍ یوه سروې راغلې ده. چې کله دغه سروې ترسره کړمه دوستانو تاسو لاندې کتلی شئ دوستانو. نو کله چې په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو نو په سټارټ ناو باندې به کلیک وکړئ. یعنې په دغه سروې باندې ما ته 2.5 افغانۍ راکوي چې دا سروې 4 ساعته بعد دوستانو. سټارټډ ناو باندې به کلیک وکړئ. کله چې سټارټډ ناو باندې کلیک وکړئ لږ انتظار ته کوو تر څو موږ ته بله صفحه را خلاصه شي دوستانو. نو دوستانو پرامیس اپلیکیشن ډېره خوندور اپلیکیشن دی. ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د پښتنو لپاره ډېره ضروري ده دوستانو. نو دوستانو تاسو به د خپله ژبه پښتو انتخاب کړئ. ما ورته انګلیسي انتخاب کړی. نو تاسو دوستانو بیا پښتو باندې پوښتنې راځي. دغه موضوعات به ټول پښتو وي. او دوستانو څه دلته اوس پښتو انتخابوم خو څه مشکل ته نه کېږي. دغه سروې زه ترسره کوم نو دې لپاره دوستانو تاسو چې هر یو انتخابوئ زما پوښتنې جواب مطابق په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ او دوستانو تاسو به د هرې پوښتنې جواب مطابق جواب ورکوئ. وایي کله مو چې ځوابونه ورکړه دوستانو زه ورته ټول ځوابونه ورکوم دوستانو. نو تاسو به ضرور سره پښتو انتخابوئ ځکه چې په انګلیسي سره پښتانه اکثر ډېره کمه بلدتیا لري. نو دوستانو تاسو به په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو دا سروې ترسره شوله. نو 4 ساعته بعد دوستانو زما اپلیکیشن ته 2.15 افغانۍ ترلاسه کړمه. د دې څخه وروسته دوستانو بل اپشن چې موږ سره لوکیشن دی دوستانو. لوکیشن به تاسو سهار 6 بجې 6:30 9:30 او تر 8 بجو پورې هر 8 بجې 9 بجې 6:30 9:30 او یعنې 6 6:30 9:30 او 8 بجې به دوستانو تاسو دا شان ریفرش کوئ. یعنې په دغه وختونو کې دوستانو تاسو ته پوښتنې راځي او دغه پوښتنې به تاسو ځوابوئ. چې کله مو ځواب کړو دوستانو د هرې پوښتنې ته یې خپلې نرخ لیکلی وي دومره افغانۍ. او په ایکسپلور کې دوستانو تاسو د درخیانو ځینې پوښتنې شته که چېرې تاسو بارډرونو سره نږدې وئ یا تورخم بارډر سره یا سپین بولدک سره نږدې وئ دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه لاندې سروېګانې ترسره کړئ. 90 افغانۍ په ورکوي دوستانو. غلام خان بندر سره نږدې وئ دوستانو دغه ټول سروېګانې تاسو ترسره کولی شئ. دې څخه وروسته سره بل اپلیکیشن دی پیمنټ یا تادیات دوستانو. دلته
دوستانو ما ټاسک کې تاسو کولی شئ هغه پوښتنې تاسو نوي ځواب کړي او دلته هغه پوښتنې تاسو ځواب کړي وي. دا سروې دوستانو دوه وخته ما ترسره کړله. د دې څخه وروسته دوستانو بل آپشن چې موږ سره کوم دی هغه پیمنټ دی، یعنې هغه پیسې چې موږ ترلاسه کړي وي یعنې تادیات دي دوستانو. نو 3 افغانۍ دي. که چېرې تاسو غواړئ چې د دې اپلیکیشن څخه روپۍ وباسئ بس تاسو په اپلیکیشن کې 381 افغانۍ وي. نو سره په کیش آوټ باندې کلیک وکړئ، په ام پیسه ایستلی شئ، په موبایل زیلوټ باندې په موبایل ته یې لیږلی شئ، همداشان بانک ته یې هم لیږلی شئ دوستانو. دې څخه څه غواړم چې موبایل ته یې ولېږم نو په موبایل باندې کلیک کوم او دوستانو دغلته به تاسو خپل نمبر ورته انتخاب کړئ. ستاسو هر نمبر دوستانو ټول نمبرونو ته پیسې لیږلی شئ او په سبمیټ باندې به کلیک وکړئ او په اوکې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. نو ستاسو موبایل ته به پیسې ترې لاړې شي. دا ډېره خوندور اپلیکیشن دی دوستانو، ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ. بل چې دا دوستانو څنګه موږ کولی شو چې ژبه پښتو ته واړوو. دوستانو په دغه اکاونټ باندې کلیک وکړئ، په اپلیکیشن لنګویج باندې کلیک وکړئ او لاندې به راشئ دوستانو او پښتو به ورته انتخاب کړئ. دغه د پښتو ورته انتخابوم دوستانو. پښتو مې انتخاب کړه، په چینج باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو ډېره خوندور اپلیکیشن دی. که چېرې ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو سره حتما لایک کړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.